ډیره مننه د صاحب زاده صاحب چې ما د عزت راکړ. هغه په بانګ وایي خو یو څو شعرونه ووایه د موقع مناسبت سره چې د صدو نه د سیندونو خوا کې اوسو، د صدو نه د سیندونو خوا کې اوسو، خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي. د صدو نه د سیندونو خوا کې اوسو، خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي. او داسې ښکاري چې ریښتونه خلک ډیر دی، د دنیا خلک له ژبې اغېزان دي. داسې ښکاري چې ریښتونه خلک ډیر دی، د دنیا خلک له ژبې اغېزان دي، چې د ځان نه ناخبره دي د ځان دي. ډیسي صاحب ته دا شعر ډالۍ چې د ځان نه ناخبره دي د ځان دي، چې د ځان نه خبر شوي دي په ځان دي. ډیره مننه. وصلی الله علی سیدنا محمد. الله پاک دې زموږ په دې کلي کې لومبی شعرونو امن دی. خدای دې امن دلته راولي، خدای دې مونږ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، خدای دې مونږ کې ورورولي عزیز ولي د ګاونډګرای خیال پیدا کړي. الله پاک دې مونږ ته دا احساس راکړي چې مونږ ښه کارونه وکړو او خپل را روان مستقبل ته ښه پیغام ورکړو. ډیره مننه کوم د ډي سي صاحب او د ټولو راغلو مېلمنو، ایس ایچ او صاحب، ډي پي او صاحب او د ټولو درنو مشرانو. الله پاک دې دغسې د کلي د دفاع دپاره مونږ بیا بیا را یوځای کوي. او الله پاک دې دا په جمع دوا وکړي، دا کومه وبا چې راغلې ده، کوم افت دی، دا دې زموږ د ملک نه پورته کړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.